ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني هم پاکستان ته غبرګون ښودلی دی. ښاغلي غني وایي له پاکستان څخه د غچ اخیستلو مخالف نه یم، خو له احساساتو باید کار وانخیستل شي. ډاکټر صاحب غني ویلي باید مونږه توجه وکړو او له فکر څخه کار واخلو او له پاکستان څخه خپل غچ باید مونږ واخلو، همداسې یې پرې نږدو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي له پاکستان څخه د غچ اخیستلو مخالف نه دی، خو په دې برخه کې باید د احساساتو پر ځای له منطق او عقل څخه کار واخیستل شي. هغه ویلي د کونړ سیند پر ځای د کونړ لرګي باید وساتل شي او کانونه خوندي شي، نو دا هم ستر غچ دی. هغه ویلي که د غچ اخیستنې فکر کیږي نو پاکستان هلته پر کډوالو نور ظلم هم کوي او اوس یې په ننګرهار کې حملې هم ترسره کړي دي. اشرف غني ویلي دي پاکستان هیڅکله هم پر افغان خاوره باندې قلاره نه کیني. هغه ویلي دا اوسني بریدونه باید داسې پاتې نشي او غچ یې واخیستل شي. اشرف غني اوسني بریدونو ته پاکستان ته غبرګون ښودلی دی. هغه ویلي پاکستان پرله پسې دا څوم ځل دی چې په ننګرهار او کونړ باندې بریدونه کوي. اوس هم د پاکستاني جیټ الوتکې پر کونړ ګزمه کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.